زما نوم فرنډا ده او زه یې سوی یمه. زه ستاسو هغه ویډیوګانې او بحثونه ډېر زیات ګورم چې تاسو د اسلامیت او عیسویت په اړه بحث کړی ده. غواړم یوه پوښتنه له تاسو نه ولرم. په لومړي سر کې غواړم چې د ده په هکله راته معلومات راکړې چې هم مسلمانان او هم عیسویان ورباندې باور لري او چمتووالی ورته نیسي. زه غواړم له تا نه پوښتنه وکړم چې لوی توپیر د مسلمانانو او عیسویانو د قیامت د ورځې د چمتووالي لپاره څه ده؟ زه یو ملګرې لرم او هغه هم مسلمانه ده. هغې ما ته وویل ته د اسلام دین قبول که او د اسلام مقدس دین کې به ته تل آرامه او محفوظه به وې. او تاسو څنګه کولی شئ چې ما تشویق کړئ چې زه اسلام مقدس دین ته تشریف راوړم؟ خور ډېر ښه پوښتنه وکړه. خورې فرق د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ د دې لپاره چې د قیامت ورځې لپاره چمتووالی ونیسي دا دی چې عیسویانو ته یې لیکلي دي د هغوی په کتاب کې چې عیسی علیه السلام به یو وخت د خدای په شکل راشي او موږ مسلمانان په دې باور باندې وو چې کله عیسی علیه السلام راشي نو هغه به وایي چې زه خدای نه یم او بلکې د خدای بنده یم، ځکه چې د عیسی علیه السلام په ګوسپل اف جون کې 14 جلد د 12 نه تر 14 آیاته پورې نو ویلي دي چې د دې نه وروسته د هغه اطاعت مه کوئ، د هغه نه وروسته بل پیغمبر راتلونکی دی او د هغه اطاعت او فرمانبرداري وکړئ. نو که چیرته ته د حضرت عیسی علیه السلام اطاعت کوي نو د هغه خبره ومنه. نو حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د اخري پیغمبر په ډول قبول کړه نو ته به په ورځ د قیامت باندې ډیر محفوظه اوسې. نو که ته چیرته غواړې په خدای جل جلاله باندې باور ولري نو ته باید حضرت عیسی علیه السلام د الله جل بنده او د هغه پیغمبر په شکل ته قبول کړې او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هم د اخري پیغمبر په ډول سره ته باید اطاعت وکړې. خورې آیا ته باور لري چې یو خدای دی؟ هو. آیا ته په دې باور چې عیسی علیه السلام خدای دی او که پیغمبر؟ پیغمبر. آیا ته په دې باور چې حضرت محمد پیغمبر دی؟ هو. نو ته خو بیا مسلمانه شې خورې. آیا ته غواړې چې په عربي کې درته وایم؟ هو. زه په عربي کې کلمه وایم تاسې ما پسې تکرار کړئ، سمه ده؟ اشهد اشهد الله الله اله اله الا الله اشهد واشهد ان محمدا عبده ورسوله. زه شاهدي ورکوم. مننه ډیره زیاته مننه کوم. زه شاهدي ورکوم. زه شاهدي ورکوم چې بل هیڅ خدای نشته یو الله او زه شاهدي ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د هغه پیغمبر دی او د خدای بنده ماشاءالله جزاک الله. خور تاسو مسلمان شئ، الله جل جلاله دې تاسو ته اجر درکړي. زه تاسو د رب په دربار کې ډېر دعاګانې کوم چې الله جل تاسو د جهنم د اوره وساتي او تاسو ته جنت الفردوس په نصیب کړي انشاءالله. مننه. زما نوم انا ده. څه پیښ کیږي هغه غیر مسلمانانو ته چې مخکې اسلام ته نوي داخل شوي؟ که چیرې یو غیر مسلمان ووایي چې د حضرت عیسی علیه السلام معجزه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه لویه ده؟ په اصل کې دې خور دوه پوښتنې وکړئ. لومړی دا چې څه به واقع شي یو غیر مسلمان ته چې هغه مخکې اسلام ته نه وي داخل شوی، او دوهم دا چې غیر مسلمانان وایي چې د حضرت عیسی علیه السلام معجزه د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم له معجزې څخه لویه ده. اول راځم لومړۍ پوښتنې ته دې خورې، هغه دا چې غیر مسلمان که راسي هغه هم چې مخکې اسلام ته نه وي داخل شوی. په اوسني د ساینس او ټکنالوژي په وخت کې به لږ څه ستونزمن وي. که چیرته د خورې دا پوښتنه 50 کاله مخکې کړې وه ښایي چې امکان یې درلودلی وی. په اوسني ساینس او ټکنالوژي په وخت کې په خاص ډول سره رسنۍ چې د اسلام په اړه باندې زیات توطیات نشروي، په دې ډول د اسلام ښودلو سره ښایي چې اسلام غلط ښکاره شي خلکو ته چې مسلمانان تروریستان دي یا هم وژونکي دي او یا هم ظالمان دي چې په دې ډول سره دوی میرمنې ځوروي او ظلم پرې کوي. هغوی په دې ډول سره اسلام رسوا کوي، اما غلط اسلام. ښه نو څه به واقع شي یو غیر مسلمان ته چې هغه صحیح اسلام ته نه وي رادعوت شوی؟ زه دا فکر کوم که چیرته یو غیر مسلمان په رسنیو کې څه وګوري نو هغه باید په هغه باندې باور ونه کړي. 9 سورت الحجرات 6 آیات. هر کله دی چې څه معلومات لاسته راوړل نو لومړی ښه وګوره، وروسته له دې نه چې درېیم ګړي ته انتقال کړې. کله هم چې معلومات لاسته راوړل نو لومړی باید شخص وګوري چې آیا دا صحیح دی او که غلط.
نو اوس هغه څوک چې پیغام وړونکی دی که چیرته یو غیر مسلمان په یو داسې ځای کې اوسي چې هلته ډیر لرې وي، یعنی په یو جزیره کې که چیرته اوسي یا هم په داسې ځای کې اوسي چې هلته پیغام وړونکی هیڅ شتون ونه لري، په همدې ډول سره په قرآن کریم کې راغلی دی د فصلت سورت او 41 سوره 53 آیات الله جل جلاله فرمایي سنوریهم آیاتنا فی الافاق وفي انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، چې موږ به دوی ته خپلې نښې نښانې وښیو په راتلونکي کې تر څو پورې چې دوی په حقیقت باندې پوه شي. الله جل جلاله وایي چې هغه به خپل ټولې نښې نښانې ټولو انسانانو ته ورسوي مخکې له دې نه چې دوی مړه شي. هغه به ټولې خپلې نښې نښانې وښیي حتی راتلونکي قومونو ته هم تر څو پورې دوی ټول په دې پوه شي چې حقایق څه دي. نو الله جل جلاله همدا ویلي دي چې هغه به حقیقت ټولو انسانانو ته ورسوي که چیرته هغه مسلمان وي او که غیر مسلمان، چې هغه د مسلمانانو په ځای کې پیدا شوی او که د غیر مسلمانانو په ځای کې، الله به ټولو ته پیغام ورسوي. نو همداسې په 1950 کال کې یو سروې وشوله په 2 قومونو باندې چې هغه هم د عصري نړۍ څخه ډېر لرې اوسېدل، یعنی د عصري نړۍ سره دومره بلد نه ول. نو د څېړنو نه وروسته په دې نتیجه دوی ورسېدل چې دغه دواړه قومونو د یو خدای جل جلاله عبادت کوو او یو خدای جل جلاله یې منه. هغوی سجدې کولې، رکوع یې کولې د یو خدای جل جلاله د عبادت له خاطره. د هغوی هر څه د اسلام خو په نامه باندې. نو د دې لپاره داسې پیغام ورکوونکی نه راغلی چې دوی ته دا ټول ویلي وو، خو دوی دا ټول کول. د همدې لپاره رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې هر ماشوم مسلمان پیدا کیږي، هغه په هر کورنۍ کې کوي که په هر مذهب باندې وي، خو مسلمان پیدا کیږي. نو زمونږ خوږ پیغمبر ویلي دي چې هر ماشوم مسلمان پیدا کیږي او هغه د یو خدای جل جلاله عبادت به کوي. وروسته دا ماشوم د خپلې کورنۍ لخوا یا هم د استاد لخوا یا هم د قومي مشر لخوا یا هم همدا ډول د یو چا لخوا همداسې نور عبادتونه شروع کوي، یا خو د ور عبادت کوي یا د بوتانو یا د نور څه. نو د همدې لپاره یو غیر مسلمان لپاره لږ څه ستونزمنه وي، ځکه چې هغه بیرته خپل دین ته راوړي، یعنی هغه غلطې لارې ته لارښود شوی وي او هغه غلط دین قبول کړی وي. نو د همدې لپاره صحیح دین ته راوړي او دا دین اسلام دی. نو دلته صحیح خبره ده چې خپل دین ته راګرځېدل. بیرته ستا پوښتنې ته راځم، که چیرته 3 ماشومان وي چې یو یهودي وي، بل ور پرست وي او بل هم عیسوي وي، نو دغه 3 ماشومان به د بهرنیو په لارښوون باندې روان وي. نو چې کله دا لوی شي د هغې نه وروسته دوی غلطې لارې ته لارښود کیږي، یعنی یا خو د ور عبادت کوي یا خو د بل کوم څه شي. نو راځم ستاسو دوهمې پوښتنې ته خورې چې تاسو ویل که چیرته یو غیر مسلمان ووایي چې د عیسی علیه السلام معجزه د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم معجزې څخه لوړه ده. زه تاسو سره د معجزو په اړخ کې سره موافق یم، خو ټوله خبره په معجزو کې نه ده. ځکه چې حضرت عیسی علیه السلام په کتاب کې ویلي دي، د انجیل په متی کې 40 سوره او 40 آیت کې ویلي دي. نو د همدې لپاره حضرت عیسی علیه السلام ویلي دي چې کومه معجزه د دنه ترسره کیږي هغه د الله جل جلاله په واسطه باندې ترسره کیږي. او د همدې لپاره حضرت عیسی علیه السلام ویلي دي چې زیات پیغمبرانو نه زیاتې معجزې ترسره شوي دي، هغه هم د الله جل جلاله په مرسته باندې، بلکې معجزه د الله جل جلاله په وسیله باندې دوی ترسره کوي. همدا ټولې معجزې دي، لکه عیسی علیه السلام به چې خپله لکړه واچوله هغې نه به ښامار جوړ شو او یا هم مار به ترې جوړ شو. خو په دې معجزو باندې د انسان توپیر نشي کېدی، ځکه هغه ټول د الله جل په مرسته ترسره کیږي. نو په همدې ډول سره عیسی علیه السلام ټولې معجزې د الله جل په مرسته ترسره کولې. نو همدې لپاره اسلام کې هم ویل شوي دي چې حضرت عیسی علیه السلام باندې باور او ایمان ولري چې هغه د الله جل بنده او پیغمبر دی. نو هغه هیڅ مسلمان نشي کېدی چې په عیسی علیه السلام باندې باور ونه لري. موږ په دې باور یو چې هغه د الله جل بنده او رسول دی، او موږ په دې باور هم یو چې هغه الله جل جلاله په مرسته سره معجزې ترسره کولې او الله جل جلاله په څه ډول سره پیدا کړ. هغه د خدای جل جلاله بنده دی او پیغام راوړونکی دی. یوازې هم دومره، او یوازې د پیغمبر په ډول سره موږ قبلو او د الله جل جلاله بنده. یو ورځ مې د یو چا سره بحث کوو، هغه د حضرت عیسی علیه السلام په اړه باندې راته ویل چې هغه خدای دی. نو دوی په دې باور باندې دي چې حضرت عیسی علیه السلام د خدای زوی دی. خو که چیرته تاسو یوه کلمه پیدا کړه چې حضرت عیسی علیه السلام ویلی وي چې زه خدای یم یا هم د خدای زوی یم، ښه نو خورې که چیرته ته یوه کلمه یا یوه نقطه په هر کتاب کې وي ته یې ماته پیدا کړې
چې عیسی علیه السلام په خپله ویلي وي چې زه د خدای جلاله زوی یم او زما پیروان اوسئ، نو زه عیسویت دین قبلوم. که چېرته انجیل کتاب ولرئ نو وبګورئ په انجیل جان کې 40 سوره 28 آیات عیسی علیه السلام ویلي چې زما پلار لوی دی زما نه. د انجیل په جون کې 10 سوره او 29 آیات زما پلار د ټولو څخه لوی دی. انجیل د متیو 12 سوره 28 آیات زه هر څه ترسره کوم د خدای په مرسته. د لوقا په انجیل کې 12 سوره او 20 آیات دا هر څه د الله جلو په مرسته ترسره کوم. د جون په انجیل کې 5 سوره او 30 آیات زه یوازې د توازن لپاره لګل شوی ما، یعنی د حقیقت د ښکارولو لپاره، او زه د الله جلو رضا غواړم. نو هر څوک چې وایي چې زما رضا د خدای رضا ده او زه د خدای بنده یم، نو هغه مسلمان دی. نو عیسی علیه السلام یو مسلمان و، هغه هیڅکله داسې دعوا نه ده کړې، هغه هرګز نه دی ویلي چې زه د خدای زوی یم. هغه ډېر په واضح سره د انجیل په جون کې ویلي دي په 14 سوره او 40 آیات کې کوم څه چې تاسې اورئ هغه زما نه دي بلکې ما ته مې خپل پلار را لیږلي. د انجیل په جون کې 18 سوره او 3 آیات نو هغه دا هر څه د بهر نه کول، یعنی د دې نه دا معلومیږي چې حضرت عیسی علیه السلام یو پیغام راوړونکی و. دا واضح ویل شوي دي د متیو په انجیل کې په 19 سوره کې د 14 او 13 آیات پورې، چې یو سړی راغی حضرت عیسی علیه السلام ته او پوښتنه ترېنه وکړه چې ای عیسی چې څنګه نیک اعمال ترسره کړم. نو دوی دا کلمه استفاده کوي ګاډ یعنی GOD چې د الله جل معنا دوی ته لري. نو عیسی علیه السلام خو نه دی ویلي چې زه خدای یم، او دی هم نه دی ویلي چې زه د خدای زوی یم. نو هغه نه دی ویلي چې زما اطاعت په دې ډول سره وکړئ، بلکې هغه ویلي چې زه بنده د خدای یم او د خدای جلاله یو پیغام راوړونکی یم. نو د همدې دپاره نو هغه بنده او د الله جلاله پیغام راوړونکی دی. عیسی علیه السلام هرگز نه دی ویلي چې زه خدای یم، زما اطاعت وکړئ نو ستاسو سفارش به وکړم او تاسو به جنت ته داخل کړم. هغه یوازې ویلي چې زه د خدای بنده او رسول یم، نو زما اطاعت وکړئ، زما د اوامرو اطاعت وکړئ. او دا واضح د عمل په کتاب کې 2 سورت او 22 آیات او اسرائیلو ستاسو په مابینځ کې د الله جل یو پیغام راوړونکی راځي چې هغه پیغمبر او د الله جلاله پیغمبر وي، د هغه اطاعت وکړئ. چې یو سړی به ستاسو ترمنځ راشي هغه به پیغمبر وي، د الله جلاله په وسیله باندې به هغه ته معجزې ورکول شوي وي چې تاسو به شهیدان اوسئ. او دا واضح د عمل په کتاب کې 2 سورت او 22 آیات چې یو سړی به راسي ستاسو تر مابینځه چې هغه ته به الله جل جلاله معجزې ورکړي وي او هغه به معجزې ترسره کوي د الله جل په مرسته سره. نو دا هر څه الله جل پورې مربوط کیږي د هغه مرسته د حضرت عیسی علیه السلام سره چې هغه ټولې معجزې ترسره کوي. نو هغه ټولې معجزې ترسره کولې د الله جل جلاله په مرسته سره. نو دغه ټولې معجزې چې د ترسره کولې د الله جل په مرسته ترسره کولې، د هغې نه وروسته په دې دوی پوه شو چې یو خدای دی او د هغه په مرسته حضرت عیسی علیه السلام معجزې ترسره کوي. خو عیسی علیه السلام واضح سره په انجیل کې ویلي دي د جون په انجیل کې 14 سوره او د 12 نه تر 14 پورې آیات ما تاسو ته زیات شیان دروښودل، خو تاسې د دې نه وروسته اطاعت مه کوئ. د دې نه وروسته یو پیغمبر راتلونکی دی، د هغه اطاعت وکړئ. نو د همدې لپاره د هر څه چې هغه وویل او هغه ویل چې معجزې د الله جل په مرسته ترسره کیږي، چې راتلونکی یو پیغام راوړونکی به راشي چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. نو خو که چېرته ته رښتیا اوسې سوي او په عیسی علیه السلام باندې باور لري، نو هغه ویلي ما تاسو هر څه در ورسول، خو وروسته له دې نه تاسو په دې باور مه کوئ. په راتلونکي کې به یو پیغمبر راسي چې یو لویه معجزه به ورسره وي، د هغه اطاعت وکوئ. نو اوس که چېرته ته رښتیا په حضرت عیسی علیه السلام باندې باور او که چېرته ته رښتیا یې سوي، نو باید د حضرت عیسی علیه السلام خبره ومنې او اسلام ته راشئ په دې هیله چې ځواب مو ترلاسه کړی اوسي. ډاکټر صاحب ذاکر نایکا په اصل کې زه مسلمان شلم او اسلام مقدس دین مې قبول کړ، بې له کورنۍ او ملګرو نه مې. سبحان الله، لا اله الا الله. خو جانې مبارک دې وي، مسلمانه شوې. ښه راغلاست خورې د سولې دین ته. په دې هیله خورې چې الله جل ثوابات درکړي او تاسو ته جنت درکړي. او زه الله جل ته دعا کوم او الله جل دې تا ته لارښوونه وکړي.
او خورې که هره پوښتنه مو درلوده که ستاسو کورنۍ وه یا د کورنۍ غړي مو یا دوستان مو نو موږ په خدمت کې وو کوی شئ راسئ او معلومات ترلاسه کړئ. دلته په دوبۍ کې موږ زیات څانګې لرو د اسلام دعوت په برخه کې، نو کوی شئ چې هغوی ته ورشئ او مرسته تاسو سره وکړي. نو په دې هیله چې تاسو دوستان هم راشئ او مرسته به ورسره وشي انشاءالله. او اوس که هره پوښتنه وي ستاسو د کورنۍ یا دوستانو وي نو تاسو ته ښه راغلاست وایو. هغه خور پوښتنه لري، مایک ورته ورکړئ. د ټولو د ماښام په خیر وي. زه پریشنتري داسري یم او د هندوستان څخه یم. زه اصلا په عیسوي کورنۍ کې پیدا شوی یم او دا مهال زه دوبۍ ته راغلی یم او زه دلته د دې لپاره راغلم چې د اسلام په حق پوه شم او زما ورور هم همدلته ده په دوبۍ کې او هغه تل ماته د الله جل جلاله په اړه وایي. زه ډیره تشویق شوم هغه څه چې ماته زما ورور وویل. اسلام تر ټولو بهترینه دین دی. الله جل جلاله یو دی، شریک نه لري، اول دی او آخر دی. موږ لمر د 10 دقیقو نه زیات نشو لیدلی او څنګه کولی شو چې د هغه خالق ووینو. او داسې ځینې پوښتنې دي چې زه په هغه کې شک لرم. د کوم وخت نه چې زه پیدا شوی یم، زه عیسوي پیدا شوی یم او زه اوس مهال 4 پوښتنې لرم د ډاکټر ذاکر نایک ورور نه. وروره زه ستاسو ډېرې ویډیوګانې په یوټیوب کې ګورم او تاسو د مقدس روح په اړه خبرې کوئ. خور 2 پوښتنې وکړئ. لومړی پوښتنه دا ده چې یو مقدسه اروا ده، د دې مقدسې اروا معنا څه ده او څنګه دا کلمه استفاده کیږي په قرآن او په اسلام کې. او پوښتنه دا و چې مقدسه اروا څه ده او دا څوک دی او په قرآن او په اسلام کې څنګه بیان شوی. خور 2 پوښتنې وکړئ. که چېرته د 2 پوښتنو ځواب درکړم نو اسلام به قبول کړې؟ زه په ټوله کې 4 پوښتنې لرم. نو ښه، نو ته غواړې لومړی 2 پوښتنو ځواب درکړم بیا 2 پوښتنو وروسته؟ ښه سمه ده. او زه هم زما ورور ماته د اسلام په هکله ویلي دي او زه هم د اسلام په هکله تشویق شوی یم او زه هم دې لارې ته تشویق شوی یم او غواړم چې اسلام ته راشم. انشاءالله که 4 پوښتنو ته ځواب ورکړی شو هو نو که 100% ته مطمئنه شولې نو اسلام ته راځې؟ انشاءالله زه به یې قبول کړم. خو 2 پوښتنه وکړه، خو په پای کې به 2 پوښتنې نورې هم وکړي چې په انجیل کې د دغه اروا په اړه باندې نه دی ویل شوي. کوم شی چې عیسویان وایي هغه ډول نه دی، یعنی دغه مقدس اروا چې دوی وایي هغوی یعنی درې ګونی مقصد ترې اخلي چې درې ګونی خدای. حال دا چې دا درې ګونی وجود نه لري. هغوی د دې درې ګونو څخه مقصد دا وي چې الله جل ښایي چې دا په مابینځ کې وي، یعنی دا الله جل داسې ناست وي او د رڼا په شکل باندې. او بل دا چې ترڅنګ دوهم ګونی چې دی هغه حضرت عیسی علیه السلام ښایي چې د الله جل زوی ناست وي. او دریم مقدس اروا هم دوی په 3 ګونه حسابوي، یعنی چې وایي چې دا د بل اړخ ته وي چې یو مقدس اروا په شکل باندې توجید لري. او دغه مقدس اروا چې وي لکه زما په باور باندې په قرآن کې دا د حضرت جبرائیل علیه السلام عبارت دی چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیغامونه هم راوړل. نو همدې دپاره که تاسې وایي چې یو مقدس اروا وجود لري نو کومه ستونزه نشته. خو دا 3 ګونی د الله جل څخه نه دی بلکې دا جدا دی. هغه مقدس اروا چې موږ وایي جبریل دی هغه هم د الله جل څخه جدا دی، هم دا ډول په بایبل کې هم ویلي دي، هغه هم د 3 ګونو څخه نه دی. دغه خبره چې تاسې کوئ دا 3 ګونی دا د کلیساګانو ویناو څخه دی او دا هیڅ کله په انجیل کې وجود نه لري. دا 3 ګونی لغت که چېرته تاسو قرآن شریف ولولئ نو په هغه کې دا 3 ګونی په 2 ځایونو کې بیان شوی دی. 4مه سوره د النساء 101 آیات ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خيرا لكم ولا تقولوا ثلاثه 3 ګونی مه وایه انتهوا خيرا لكم انتهوا خير لكم دا به ستاسو لپاره بهتره وي. همدا ډول ویل شوي دي په سورة ماهده کې لقد كفر الذين قالوا ژباړه هغه څوک کفر کوي چې وایي 3 ګونی خدای وجود لري. خانو 3 ګونی لغات 2 ځلې په قرآن مجید کې ویل شوی دی او په دې 2 ځایونو کې مخنیوی د ویلو څخه کړی دی. په قرآن مجید کې وایي چې تاسو 3 ګونی لغت مه وایي، نو دغه لغت په انجیل کې هم وجود نه لري. د جون په برخه کې 5 سوره او 9 آیات چې پلار، زوی او مقدس اروا دا 3 واړه یو دي.
ښه دغه لغات که چیرته ته بار بار انجیل ولولې، که چیرته وګورې د جون په برخه کې 5 سوره او 9 آیات کې هغوی دغه کلمه زیات داسې بیان کړی دی چې دا باید پکې رانه شي او دا باید ترېنه لرې شي. ښه نو د همدې لپاره دوی دغه درې لغت ترېنه وباسه او دغه درې لغت د پالنامې په شکل باندې د کلیساګانو لخوا ویل کیږي. نو د همدې لپاره دوی ترېنه وباسه او کوم چې تاسو ورته مقدسه کلمه وایي چې مسلمانان هم هغه بولي حضرت جبرئیل علیه السلام، په دې هیله چې ځواب ترلاسه کړی وي. خورې سمه ده وروره. زه غواړم چې هغه 2 نورې پوښتنې وکړئ. زما دریومه پوښتنه ده، زما پوښتنه هم په همدغه تړاو ده چې د الله جل جلاله پیغمبران چې لکه موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام، ټولو پیغمبرانو الله جل جلاله سره سفارش کوو، ټولو پیغمبرانو الله جل جلاله سره خبرې کولې او نو د دې په تړاو هغوی ته به هماسې قوت هم ورکړل شوی وي. ښه چې دا قدرت دوی ته ورکړل شوی و چې دوی له الله جل جلاله سره خبرې وکړي، دا څه ډول یو قدرت دی؟ په کوم څه چې زه پوه شوم او کوم معلومات چې ما لاسته راوړي دي، دغه اړیکې به دوی د مقدس اروا په وسیله ساتلې. آیا دا صحیح ده؟ خور 2 پوښتنې وکړې، یو دا چې الله جل جلاله ته د یو پیغمبر سفارش او بل دا چې الله جل جلاله ته د یو پیغمبر تعامل. خورې تاسې کوم یو کوئ؟ خورې سفارش او تعامل سره فرق لري. ښه ستاسو پوښتنه سفارش دی او که تعامل؟ سفارش معنا په دې چې یو څوک سفارش کول بل چاته، یو څوک سفارش کول یو بل چاته. نو د دې نه دا معلومیږي که چیرته ته د الله جل سره خبرې کوې، الله جل جلاله اړتیا نه لري چې سفارش وکړي. په قرآن مجید کې 40 سوره د الغافر او 8 آیات الله جل جلاله ویلي تاسو مانه پوښتنه وکړئ زه به ستاسو د دعاګانو ځواب درکړم. الله جل جلاله هیڅ چاته اړتیا نه لري چې سفارش ورسره وکړي. ولې؟ خلک یو مثال ورکوي چې کله چې لاړ شي محکمې ته او یو قاضي ته خپل دوسیه وړاندې کوي، ځان ته وکیل نیسئ، لکه د الله جل جلاله پیغام راوړونکی زمونږ وکیل وي. دا بالکل سمه ده، د منطق له ډول نه دا سمه ده، خو د انسانانو د وکیل په ډول سره. ښه نو قاضي په دې نه پوهېږي چې څوک مجرم دی او څوک غل دی، نو دې وخت کې وکیل ورته وایي چې څوک مجرم دی او څوک غل دی. خو د الله جل جلاله علم غیب لري، هغه دې ته ضرورت نه لري چې ورته وایي څوک بد دی او څوک ښه. خو دا سفارش غلط دی چې وایي هو دعا کوی شي، یو پیغمبر کوی شي چې خپل امتیانو ته دعا وکړي، خو الله جل جلاله سفارش ته نه. خو الله جل جلاله هغه چاته سفارش ورکړی چې قیامت په ورځ حق لري. نو الله جل جلاله وایي د قیامت په ورځ به زه خلکو ته وایم چې تاسو سفارش وکوئ. نو همداسې حدیثونه دي. نو په حدیثونو کې راغلي چې دغه سفارش به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته ورکول شي چې د خپل امتیانو وکړي. د دې ټولو احادیثو د دې ټولو آیتونو څخه معلومیږي چې د الله جل پیغام راوړونکي الله جل سره گفتگو خبرې او تعامل کوي، هغوی د نور دپاره دعاګانې کوي. خو که چیرته موږ پیغمبر د سفارش په ډول سره استفاده کړو چې زه به د دې پیغمبر لارې الله جل ته ورسیږم، او سمه ده د هغه پیغمبر ټول اوامر پر ځای کا. نو که په همدې ډول سره ټول مخلوقات د یو بنده ته عبادت وکړي او یعنی هغه ته د الله جل سفارش په ډول سره عبادت وکړي، همده ته دعاګانو له وجې به موږ الله جل زر زموږ دعاګانې قبول کړي، نو دا غلط دی. نو دوی باید مستقیما الله جل ته عبادت او دعاګانې وکړي. هو دا پیغمبران چې رالیږل شوي دوی پیغمبران د الله جل دي او دوی یو ځانګړی قدرت لري. هو دوی کولی شي چې الله جل سره خبرې وکړي. الله جل جلاله د خلکو ترمنځ یو انسان غوره کوي چې هغه د الله جل پیغام ورته ورسوي انسانانو ته. دغه انتخاب شوي خلک موږ پیغمبران ورته وایي یا پیغام راوړونکی د الله جل. نو الله جل جلاله یو پیغام راوړونکی انتخابوي د خلکو ترمنځ چې د الله جل پیغام ټول ته ورسوي. دې ټولو ته پیغام راوړونکی د خدای وایي. هو دوی کولی شي الله جل سره خبرې وکړي. هو خلک کوی شي چې الله جل ته ډایرک دعاګانې وکړي او عبادت وکړي، خو نشي کوی چې پیغمبر ته دعا وکړي د دې لارې چې الله جل دوی دعاګانې قبول کړي. دا خبرې د کلیساګانو دي. په همدې ډول سره وایي د عیسی علیه السلام اطاعت وکړو نو الله جل به زموږ ګناهونه وبخي. دغه نظریه حتی په اسلام کې هم وجود نه لري او په اصلي عیسویت کې هم.
دا د کلیسا لارښوونې دي خورې. هیله ده چې د سوال ځوابونه مو اخیستي وي. او زما د پای پوښتنه دا ده، تاسو راته ووایئ چې د عمل په کتاب کې د ژبې په هکله هم لیکل شوي دي. او تاسو موږ ته ووایئ چې په قرآن کې هم د ژبې په هکله څه راغلي دي او که نه، که په دې اړه موږ ته معلومات راکړئ. خور پوښتنه وکړه د ژبو په اړه باندې. نو د ژبو په اړه باندې هم په بایبل کې همدا ډول په قرآن کې هم زیات ویل شوي دي. په عامه توګه سره په انجیل کې په زیاته توګه راغلي د ژبو په اړه بحثونه. که چېرې تاسو انجیل ولولئ، د مارک په انجیل کې ویل شوي دي هر څوک چې ایمان راوړونکی وي نو هغوی باید بهرنۍ ژبې زده کړي او په بهرنۍ ژبو باندې پوه شي. د دې دا معنی ده که د الله جل ایمان راوړونکی نو ته باید په بهرنۍ ژبو پوه شي او پرې وپوهېږې. همدا ډول یو ډاکټر ته ما 100 د هندي روپۍ ورکړې او تاسې به هم پوهېږئ چې 100 هندي روپۍ هندي. نو په همدې ډول سره موږ لرو 20 مختلفې ژبې. په همدې ډول سره انګلیش کې ورته 100 وایي او په هندي کې هم ورته 100 روپۍ وایي. نو ما ورته ویلې چې دغه نورې 20 ژبې ته ولوله که چېرې ته ایمان راوړونکی، خو هغه ونه شو کړی. داسې زیات ځایونه په قرآن مجید کې راغلي دي. 13 سوره روم او 22 آیات. الله جلاله په قرآن مجید کې ویلي دي چې ما انسانان په مختلفو رنګونو په مختلفو ژبې پیدا کړي تر څو دوی یو بل تر مابینځ توپیر وشي او یو بل سره افهام و تفهیم وکړي. د همدې لپاره الله جلاله په قرآن مجید کې ویلي چې د قیامت په ورځ به ستا ژبه، ستا لاسونه، ستا ټول بدن غړي به خبرې کوي، ستا باندې به شاهدي وي. او همدا ډول زیات حدیثونه هم راغلي د ژبې په اړه باندې. همدا ډول قرآن مجید کې هم زیات راغلي دي د ژبې په اړه باندې او انجیل کې هم راغلي دي چې څنګه یو ایمان راوړونکی وازمایو. په دې هیله چې خورې ځواب یې ترلاسه کړی وي. مننه. او زما اخري پوښتنه، او زما یوه مسلمانه ملګرې ده چې هغې ماته ویل چې ته پخوانی انجیل ولوله، او هغې راته ویل چې کله د پخوانی انجیل ولوستو بیا وروسته له هغې نه قرآن کریم ولوله. او تاسو هم همداسې ویل چې قرآن کریم آخري کتاب دی او وروسته له دې نه بل کتاب نه رانازلېږي. خور پوښتنه وکړه چې ما ته د آخري او د اولي امتحان په اړه ماته ووایه او همدا ډول وویل چې ته به لومړی امتحان ولولې. نو عیسی علیه السلام هم ویلی دي چې آخري امتحان راتلونکی ده چې هغه یعنی یو معجزه د کتاب ده چې هغه قرآن مجید ته، او دا آخري د الله جل جلاله کتاب دی او آخري معجزه ده. زه تاسو نه یو پوښتنه کوم که چېرې تاسو زیات کتابونه ولئ له مختلفو ماخذو سره، همدا ډول که یو امریکایي کالج کې تاسو داخله وکړئ نو مختلف کتابونه در سره وي، نو مختلف عنوانونه هم ورسره وي، نو تاسې به هغه کتابونه چې لومړني چاپ شوي هغه به لولئ که د پای؟ او زه به هغه آخري کتاب ولولم. هغه د پای چاپ شوي. صحیح ده. نو که چېرې ته په پخوانیو کتابونو باندې غور وکړې او هغه ولولې نو نوي کتابونو کې خو نوي راغلي وي. همدا ډول سره په قرآن مجید کې ویل شوي دي سوره عمران 5 سوره او 44 آیات. راشه هغه آیتونو ته کوم چې زه تاته درلیږم. که چېرې تاسو موافق یاستئ د تیر کتابونو لوستلو ته کومه خبره نه ده ویلولئ، خو قرآن مجید هم ورسره ولولئ تر څو په حقیقت باندې پوه شئ. نو هغه زوړ کتاب او نوی کتاب که تاسې ولولئ نو په قرآن شریف کې راغلي دي چې الله جل یو دی او رسول د هغه پیغمبر دی، او په همدې ډول سره الله جل جلاله نه د چا نه پیدا دی نه د ده نه څوک پیدا دی، هغه یو خدای لا شریک دی او آخري پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم را لېږل شوی دی. خانه خورې تاسو اوس چمتو یاستئ چې اسلام قبول کړئ؟ البته هو. خورې تاسې په دې باور یاستئ چې یو خدای دی؟ هو بالکل، زه په دې باور یم چې یو خدای دی. آیا تاسې باور لرئ چې عیسی علیه السلام د خدای پیغمبر دی او هغه د خدای زوی نه دی؟ هو، زه په دې باور یم چې عیسی علیه السلام یو پیغمبر دی. آیا تاسې په دې باور چې محمد آخري پیغمبر دی؟ هو، زه په دې باور یم چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر دی. خورې تاسو خو به څوک نه مجبوروي چې اسلام قبول کړئ؟ بخښنه غواړم. تاسو خو به څوک نه مجبوروي چې اسلام قبول کړئ؟ نه هیچا مجبوره کړې نه یم. آیا تاسو د زړه د کومې قبلوئ؟ هو. په همدې ډول سره اسلام په زوره قبلول په یو چا باندې حرام دی او دا ناروا دی، او دلته ځینې برخې به د وبۍ کې لرو چې تر اوسه پورې اسلام په زوره نه دی قبول شوی او دا ناروا عمل دی او حرام دی چې څوک اسلام په زوره سره پرې قبول کړي.
تاسو ماته د ډیرو پوښتنو ځواب راکړ او زه غواړم چې اسلام قبول کړم. په دې هیله چې چا پیسې نه وي درکړي. په هندوستان کې هم دې ډول سره ځینې کسان به چې مسلمانان کېدل نو خلکو به ترېنه پوښتل او یا هم د دولت کسانو چې ډاکټر ذاکر نایک څومره پیسې درکړي. ما به هغوی ته ویل چې د آخرت کرنسي ما هغوی ته ورکړې. بس په همدې ډول سره دوی قبول کړ. ښه نه خورئ، زه په عربي کې وایم او تاسې ما پسې تکرار کړئ. ښه. اشهد لا اله الا الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. زه شاهدي ورکوم چې الله جل جلاله یو دی او شاهدي ورکوم چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله پیغمبر دی. خدای پاک پیغمبر دی. ماشاءالله خورې تاسو مسلمان شوئ. په دې هیله چې الله جل تاسو ټول ثوابات در نصیب. خدای تاسو جنت درکړي. که کومه پوښتنه وي ستاسو په چوپړ کې یم.